parts of speech. تاسو دغه نوم مخکې هم اورېدلی ده. نن به موږ تاسو د parts of speech یو سپیشل پلیلیست څخه دویم درس شروع کوو. د parts of speech اصلي مطلب څه ده؟ مخکې ما تاسو دا ټول تشریحات کړي دي. که مو چیرې نه وي د لومړي او ابتدایي ویډیو نه وي که ته لاړ سې حتما په همدې پلیلیست کې موږ اوله ویډیو هم اپلوډ کړې ده. parts of speech په اتو اساسي موضوعاتو باندې بحث څرګند شوی ده چې هغه د noun همداشانته pronoun verb adverb adjective conjunction interjection preposition او یو بل نه هم چې پکې article اضافه شوی ده. نو نن به موږ تاسو د preposition د په بخښنې سره د parts of speech له برخې noun زده کوو، یعنی نوم اسم چې دا څه شی ده، د دې کارونه څه کې ده او په کومو مواردو کې د استفاده کیږي. صحیح ده؟ خوشحالي کوم اول که چیرې ستاسو لومړی ځل وي چینل ته راغلي چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. انشاءالله موږ به تاسو ته هره ورځ دغه شانته درسونه تاسو ته اپلوډ کوو او تاسو به زموږ درسونو څخه برخمن شئ. او باید دا هم په یاد ولرئ چې زموږ درسونه د دې چینل لانګ ویډیوګانې او شارټ ویډیوګانې هر یو ورځ بعد د افغانستان په ټایم پر 6 بجو د ماښام لخوا اپلوډ کیږي. نو انشاءالله چې ټول هغه کسان چې څوک د انګلیسي زده کړې شایقین یا غواړي انګلیسي زده کړي همدې چینل څخه کولی شي هر ماښام په 6 بجو کې زموږ ویډیوګانې همیشه وګوري. موږ به نن وایو noun. noun له نوم نه معلوم ده چې noun ویلی سي نوم یا اسم ته. noun دا څه معنا لري؟ موږ تاسو یو تعریف دې ته لرو. the name of a person place or anything is called. یو شی په دې کې ډیر مهم ده چې دلته ګوري لیکلي دي anything. په دې باندې موږ تاسو بحث لرو. اوس بل راځو the name of a person د اشخاص نمونه place د ځایونو نمونه or anything is on او یا هر څه ته چې نوم ولري هغه ته موږ تاسو نوم وایو. صحیح ده؟ تاسو اول داسې فکر وکړئ په کوم چاپیریال کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هر طرف چې زموږ تاسو سترګې لګیږي او زموږ تاسو یو څه په سترګو راځي هغه به یو نوم لري خامخا. آیا په دنیا کې دا څه شته چې هغه نوم نه لري؟ نه. نو چې هر څه یو نوم لري او هغه ته موږ تاسو یو نوم ورکوو نو دا عبارت ده د noun څخه. نور دې ته ضرورت اته نه پیدا کېږي چې تاسو دې دومره تشریح وکړم. فقط هر هغه څه چې په دنیا کې شته هغه حتما نوم لري چې هماغه خپله noun یا هم نوم ده. د اشخاصو په نومونو کې موږ تاسو ته ویلي person place. person د اشخاصو نومونه دي. احمد، محمود، حامد، قاسم. اشخاص هغه کسان چې جانداره دي. په حیواناتو کې راتلی سي، په اشخاصو کې راتلی سي، په ژوندي موجوداتو کې راتلی سي. څه چې تاسو ذهن ته رسیږي دا noun ده. موږ تاسو بل ویل پلیس ځایونه دي. ځایونه مثلا په افغانستان کابل د افغانستان ولایتونه دي. صحیح شو؟ امریکا، یونایټډ سټیټس چې موږ تاسو وایي، کالیفورنیا، همداسې په سلهاو نور هیوادونه چې موږ تاسو کله اخلو مربوط د ځایونو کېږي دا نوم کې راتلی شي. بیا وایي or anything. or anything بس خلاص شو کافي شو چې هر څه په دنیا کې شته او هغه حتما نوم لري نو دې ته موږ تاسو noun وایي. مارکر، جاکټ، صحیح شو، کالي سول، واچ. اوکې د دې ترڅنګ موږ تاسو څه وایو؟ هر هغه څه چې وینئ بورډ، تخته سوله، وال دیوال سو، یعنی هر هغه څه چې موږ تاسو په سترګو وینو او په دې شاوخوا چاپیریال کې موږ تاسو وینو دا عبارت ده د نوم یا هم اسم څخه. انشاءالله چې پوه سوي به او نور دې ته تشریح ته هم دومره ضرورت نشته. اوس راځئ اصلي موضوع زموږ ستاسو ده چې نوم په څو اصلي برخو ویشل شوی ده. اصلا نوم په 2 برخو ویشل شوی ده. صحیح ده؟ چې یو ته وایي concrete noun او بل ته وایي abstract noun. د concrete noun معنا ده ذات نوم. د ذات نوم مطلب دا ده هر هغه څه چې فزیکي شتون ولري او موږ تاسو هغه لمس کړلی شو په داسې شکل سره. صحیح شو؟ فزیکي شتون ولري ووینو موږ تاسو هغه نو دې ته ویلی سي concrete noun. صحیح شو؟ او دا نومونه زما فکر سره چې ډیر دي. صحیح شو؟ مارکر یو فزیکي شتون لري، کولی شو لاس کې واخلو دا سو یو concrete noun. صحیح شو؟ جاکټ یو فزیکي شتون لري، کولی شو دا ټچ کوو. همداشانته جامې یو فزیکي شتون لري، تخته فزیکي شتون لري، همداشانته رنګ فزیکي شتون لري، دیوال فزیکي شتون. نو هر هغه څه چې موږ تاسو په ماحول د چاپیریال کې وینو فزیکي شتون ولري، موږ تاسو هغه لمس کړلی سو، ولیدی سو، هغه ته ویلی سي concrete noun. بس finish done. بل موږ تاسو abstract noun لرو. معنا نوم. معنا نوم هغه نوم ته ویل کېږي چې موږ تاسو په ذهن کې هغه ته یو معنا ورکولی سو اما لیدلی نه سو، راخیستلی نه سو، یا هم هغه بوی کولی نه سو، حس کولی نه سو. دې ته وایي abstract noun. دا نومونه د abstract noun په پرتله کم دي. صحیح سو؟ بیا مثلا زه تاسو ته دا ښیم
علم یا هم پوهه. آیا ته کولی شې دا پوهه داسې د مارکر په شان ونیسې لاس کې؟ نه، دا فقط زموږ ستاسو یو تصور د په ذهن کې جوړ شوی. د دې تر څنګ موږ تاسو لرو مثلا عقل هم همدا شانته موږ تاسو آیا عقل لاس کې نیولی سو؟ نه. آیا لیدلی سو؟ نه. دا هم یو په ذهن کې مایند جوړ شوی ده. یا راځئ بل څه باندې موږ تاسو وغږېږو. څه شی وي هغه؟ یا مثلا تربیه، صحیح سو، هوا یا داسې نور، یعنی خلاص هر هغه څه چې په لاس کې نه نیول کېږي، حس کېږي، نه لمس کېږي، نه دې ته ویلی سي د معنا نوم. او تاسو مې څو مثالونه هم درکړل. کولی شئ تاسو بیا نور مثالونه ځان سره جوړ کړئ، هغه موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. بیا راځو موږ تاسو دلته یو څو لیکلي نه دي، دوه نور موږ تاسو دې ته وایي کاونټیبل ناون. کاونټیبل ناون او بل د انکاونټیبل ناون. کاونټیبل ناون هغه نوم ته ویل کېږي چې قابل د شمارش وي. تاسو ماته داسې نومونه مثلا وښایئ چې هغه د شمیرلو وړ وي، موږ تاسو وشمارو. صحیح سو. مثلا تاته یو څوک وایي چې موټر دی که نه، دلته یو ځای کې موټر وړ، ته هغه شمارلی شي، وشمارل کړي. موټر سو دا شمارلو وړ دي، کتاب سو شمارلو وړ دي، قلم سو شمارلو وړ دي، مارکر سو د شمیرلو وړ دي. یعنی خلاص هر هغه څه چې موږ تاسو په ژوند کې په چاپېریال کې وینو او هغه باندې سترګې لګېږي او ورسره موږ تاسو کولی شو هغه وشمېرو. صحیح سو. هغه که څومره ډېر وي موږ تاسو وکولی شو که چېرې داسې کوشش پسې وکړو هغه وشمېرلی شو، نو دې ته بیا ویل کېږي countable noun، یعنی د شمیرلو وړ اسمونه. او یو موږ تاسو uncountable noun لرو چې هغه اپوزیټ ده، یعنی غیر شمارشي نومونه، هغه چې موږ تاسو نسو شمیرلی. هغه کوم نومونه دي؟ اوس به تاسو فکر وکړئ. صحیح ده، راځئ اول زه تاسو ته ښیم شوګر بوره. زه تاته 1 کیلو بوره تلم، ته هغه دانې وشماره، هغه شمیرل کېږي نه. همداسې زه تاته 1 بوجۍ وریځې راوړم، ته هغه دانې شمیرل کېږي نه، شمیرل کېږي. صحیح سو. غوړي سول، اوبه سولې، صحیح دي. دا هغه نومونه چې د شمیرل وړ نه دي. اوس که زه تاته یو موټی اوبه مثلا چاته زه ورکړم، دا به نو دی څنګه قطره قطره بیل کړي او دا به وشمېرلی سي. هېڅ د امکان وړ نه دي. نو هغه نومونه چې د امکان وړ نه دي چې موږ تاسو وشمېرو هغه ته ویل کېږي uncountable noun. راځئ اوس به نن په دې باندې بحث وکړو. موږ تاسو دلته دوه نور شیان لرو چې یو ته وایي proper noun، یو ته وایي common noun. اول دا common noun زده کړئ. common noun ویلی سي عام نوم ته. عام نوم هغه نوم ته ویل کېږي چې د اشخاصو کې نه، عام نوم مثلا په ځایونو کې راتللی سي، په سیزونو کې راتللی سي. مارکر، موږ تاسو مارکرونه یو مارکر لرو په دنیا کې؟ نه، په سلهاو زرهاو. یعنی د هر هغه نوم چې هم نوعه هم شکله د هغه په شان ته ډېر وي او په نور هم شتون ولري هغه ته عام نوم وایي. مارکر یو نه ده، په سلهاو د دې نور شته. تخته یو نه ده، په سلهاو د دې نور شته. قلم یو نه ده، د هغه په رقم سلهاو نور شته. یعنی عام نوم هغه نوم ته وایي چې د هغه په هم نوع شکل مثال باندې نور هم اوسېږي. صحیح سو. دا ډېر دي دا نومونه. او بیا بل خاص نوم لرو. خاص نوم د هغه نوم ته ویل کېږي چې د هغه په هم نوع شکل کې نور نه وي. په اشخاصو کې مثلا زما نوم د اشرف سو. صحیح سو. آیا زما په شکل، په شان، په صورت، په هیکل باندې جوړ شوی شخص په دنیا کې بل شته؟ نه. شاید زما په نوم باندې ډېر وي، خو زما په خوی خاصیت باندې نور داسې خلک نشته. مثلا افغانستان، یو افغانستان موږ تاسو په نړۍ کې لرو. آیا نور افغانستان شته؟ نه، نشته ده. مثلا یو کلي نوم ده، آیا نور هسې کلي شته؟ نه. که چېرې پیدا هم چې په هغه خواص شکل کې نور نشته، نو بیا هغه سو خاص نوم. انشاءالله چې په دغه دوه باندې تاسو پوهېږئ. عام نوم چې هم شکل هم نوع نور وي، خاص نوم چې هېڅ نور د هغه په شکل مثال کې موجود نور څه نه وي. صحیح سو. بیا موږ تاسو یو لرو کولیکټیو نوم. کولیکټیو نوم ویلی سي د جمع نوم ته. جمع نوم تاسو معلوم ده چې له یو نه ډېر اوسېږي. 2 3 4 5 مثلا قلمونه سول، مارکرونه سول، دا د جمع نومونه دي. صحیح سو. بل موږ تاسو لرو کمباینډ ناون. صحیح سو. کمباینډ ناون موږ تاسو ویلی سو ترکیبي نومونه دي. ترکیبي نومونه کوم نومونه ته وایي؟ ترکیبي نومونه هغه دي چې له یو څخه ډېرو نه جوړ وي. صحیح سو. لکه مثلا درته ووایم په دغه ترکیبي نومونو کې یعنی یو داسې نوم لکه موږ تاسې پښتو کې لرو له یو یا له یو څخه ډېرو څخه جوړ وي که نه، دې ته بیا موږ تاسو په انګلیش کې وایي کمباینډ ناون ویلی سو. او بل موږ تاسو مټریل ناون لرو. مټریل ناون هغه نوم ته ویل کېږي چې د جنس نوم ده. دا دغه دومره د استفادې وړ دي هم نه، خو مټریل ناون داسې ده د هغه نوم ته ویل کېږي چې هغه د یو موږ تاسو دا ثابتوي چې د یو جنس له څه شي څخه جوړ شوی ده. جنسیت. اوس مثلا دا مارکر ده، د چی څخه جوړ شوی؟ مسالې څخه جوړ شوی ده. دا مټریل ناون یعنی د جنسیت موږ تاسو ته وښیي. صحیح ده چې دا د کوم څه په دې کارول شوي دي. تخته ده مثلا د لرګي نه جوړه شوې ده. صحیح ده. همداشان دیوال ده له هغو څخه جوړ خښتو څخه جوړ شوی ده. نو دا هم مربوط د مټریل ناون راتلی شي. انشاءالله چې امید کوم تاسو به یو څه زده کړي وي له دې درس څخه.
ډیر اسانه درس ده خو یو ډیر جالب درس ده. فقط موږ تاسو شارټ ولیکل چې تاسو په دې باندې پوه شئ. دې یو غټ درس چې بیا بل د څنګه کولای شو موږ تاسو نمونه جمع کوو، دا هم یو غټ درس دی چې هغه بیا زه تاسو ته تدریس کوم. نو په دې هیله چې تاسو نن د پارټس اف سپیچ لومړی هغه برخه چې ناون ده په دې باندې پوه شوي. نو ان شاء الله چې موږ تاسو ته هر ورځ ویډیوګانې اپلوډ کوو. تاسو هم له موږ سره په همدې چینل پاتې موږ به تاسو ته روزمره اپډیټ ویډیوګانې درکو. له یاده مه باسئ چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې درسي او زموږ له ویډیوګانو څخه یو څه زده کړئ. تر بیا چې زه راځم ټول په لوی مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت. د خدای په امان.